مننه. وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. مالی وزارت وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا لپاره د یوې معقولې طرحې د جوړېدو په موخه د اړوند وزارتونو ترمنځ غونډه وشوه. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت د همغږۍ څارنې او راپور ورکولو لوی ریاست په مشرۍ او د وزارتونو او سکټوري ادارو د استازو په ګډون د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د یو شمېر نور مهم اقتصادي مسایلو په تړاو خبرې او سلا او مشورې وشوې. خبرپاڼه کې راغلي د ناستې په پای کې ګډه پریکړه وشوه څو له روسیې سره د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د بېلابېلو اړخونو او تګلارو د رابرسېره کولو په مخه معقوله او هر اړخیزه طرحه رامنځته شي. مالی وزارت په دې اړه نور څه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي له هنده به د خپلو شهیدانو د وینو هر څاڅکي بدل اخلو. هند ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو پیغام کې وویل چې ټول پاکستان د خپلو شهیدانو او زخمیانو په غم کې شریک دی. موږ به د دې د وینو د هر څاڅکي بدل له هند اخلو او هند ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکوو. نوموړی زیاته کړه چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 28 شهیدان او 40 مو زخمیان لرل. هند هغه زموږ بې غیرته دښمن دی چې د عامو وګړو په وژلو نړۍ ته ځان غښتلی او قوي ښایي. هند وړمه ورځ سهار وخت اعلان وکړ چې د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې په یو شمېر سیمو بریدونه کړي دي چې په دغه برید کې د ترهګرو په تنځایونه په نښه کړي دي. هند دغه پوځي عملیات ته د سندور عملیاتو نوم ورکړی و خو پاکستان یې ادعا ردوي. پاکستان وایي چې هند به د بریدونو کې یوازې عام خلک په نښه کړي دي. عوامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.